همت له تاسې سره طالبانو اړیکه نیولي او یا چا درنه غوښتي چې بیرته هیواد ته ورشئ؟ بار ما ته مسیجونه کېږي، ما ته ټلیفونونه کېږي. د دوی داسې رسمي کسان نه وو چې زه وایم چې دوی همدغه طالبان وو، خو نور افغانان وو چې په دې وطن باندې زړه دردېدلو، ځکه چې د دوی سره زه اړیکه نه نیسم پخپله او تر اوسه پورې په رسمیاتو نه دي پېژندل شوي. او نور افغانان وو چې د دې جملې نه معرفي شوي وو چې ته دغه نفرو سره تماس ونیسه او دا موږ ته بیرته افغانستان ته راشي. نو زموږ ځینې غوښتنې دي چې هغه غوښتنې تېره ورځ موږ ورته وړاندې کړې. زموږ خپل ټیم هم دا غوښتنه وه. اکثریت ډېری افغانان نه ورځي، هغه که انجینر ده، که پیلوټ ده، که سر تخنیک ده، که کروچي ده، ځکه د دوی دلته ژوند خوندي ده او امکانات د ژوند ډېر دي. نو ډېر خلک زړه نه ښه کوي چې ورشي. د هغې جملې نه یو زه وم چې ما زړه ښه کړلو چې زه ورته ما ځینې شرطونه وړاندې کړل چې هغه شرطونه فکر کوم دوی ونه منل. طالبانو ته ستاسې شرطونه څه وو؟ زموږ غوښتنې دغه دي چې دوی په هره اداره کې مولایان مقرر کړي دي. مولایان باید د دغه ادارې نه وایستل شي. هره اداره باید مسلکي کس ته ورکړل شي، هغه که انجینر ده، هغه که پیلوټ ده. همدا اوس یو د دوی د هوایي پوهنتون قماندان د یو ملا مقرر کړی دی، یو ډاکټر ده. آیا ډاکټر دا کولی شي چې هلته ډاکټر وروځي؟ هغه خو یو نظامي پوهنتون ده یا حربي پوهنتون ده، هوایي پوهنتون ده. هغې کې باید انجینر تربیه شي، په هغې کې یو پیلوټ باید تربیه شي، په هغې کې باید یو کروچیپ تربیه شي، په هغې کې یو تخنیکر باید تربیه شي، په هغې کې باید انجینران تربیه شي. نو دوی ډاکټر څنګه کړی؟ دا ډېر لرې دی د مسلک نه. د مسلک په لحاظ بیخي دا خلک په صفر کې ضرب دی، یعنې نشي کولی. که چېرته کولی شي خو دغه د 2 کاله موږ نور هم ورکوو، که دوی یو 2 نفر موږ ته وروزل، نشي روزلی. د افغانستان د هوایي ځواک قماندان چې ده یو ملا یې ټاکلی ده چې کل اردو په سطحه. نو که چېرته موږ غوښتنې ومنل شي، ډېری ځوانان، ډېری افغانان به بېرته لاړ شي خپل وظایف په شروع کړي. که چېرته دلته دی $10,000 اخلي، هلته که $1000 ورکړل شي نو دی په $1000 باندې خوشحاله دي، ځکه چې خپل وطن ده. دا زما په فکر. موږ دوی سره په بار ځینې ملګري وایي چې موږ امنیت خوندي ساتو، خو اوس خو جنګ نشته، د دوی امنیت خوندي ده. هغه خو دوی ضمانت کوي چې موږ به تاسو سر په باید تاسو امنیت تامینوو او تاسو امنیت وساتو. خبره د امنیت نه ده، خبره د شرایطو ده. هغه شرایط چې موږ وړاندې کړي دي هغه دوی ظرفیت نه لري. خبره د بودیجه ده، خبره د مسلک ده. تاسې کله او څنګه له هیواده ووتئ؟ نو موږ خو د 15 د اګست جمهوریت سقوط وکړلو. په هغه ورځ موږ د ورځې پروازونه کول، د شپې پروازونه کول، چې یو 2 ځلې پنجشیر ته پکې لاړو او یو ځل د شپې کندهار ته لاړو چې کوم سربازان اسیر پاتې وو هغه مو راوباسل. نو هغې وروسته خارجیانو وویل چې تاسو ماموریت نور خلاص ده او تاسو کولی شئ چې موږ سره لاړ شئ. بس بیا موږ راغلو، افغانستان پاتې شولو. پنجشیر ته د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود چې نومېږي همغه مو انتقال کړو. پنجشیر ته موږ 2 بل هلیکوپټر وو چې په یو بال کې زه او نعمت الله وو او په بل بال کې یو 2 ملګري مو نور وو چې په کویاوۍ کې پرسونل نه وو پاتې، اکثریت له هېواده وتلي وو یا ځینې بیرون کابل ښار کې بند پاتې وو. نو له هغې وروسته موږ چې کله لاړلو بیرته راغلو کابل ته. کابل هوایي ډګر کې مو تیارې ودرولې، بیا لاړلو بلې C-130 تیارې ته لاړلو چې په هغې کې موږ هم پرواز وکړو چې لوی درستیز را سره او قماندان د لیوا او قماندان د کل اردو او کندهار نه مو نور اکمالات وکړل. که څه هم زه پخپله ما د تیارو پیرم ما وکړل د شپې چې څوک نقص ورته ونه رسوي. ملکیانو میدان بیخي ډک وو چې وروسته د هغه سپاریک کې دغه ټول وباسل د میدان نه او میدان یې مکمل تصفیه کړلو. تر سقوط 5مې ورځې پورې موږ پاتې وو هملته. زموږ قماندان د لیوا و، قماندان د کل اردو، قماندان د کمانډو سعادت صاحب ورکیا او لوی درستیز و. هغې وروسته بیا وزیر داخله راغللو او څو نور مشران وو، ټول موږ په یو ځای وو. طالبانو اعلان کړه چې یو شمېر پیلوټان له بهره ورستنه شوي دي. تاسې معلومات لرئ؟ آیا رښتیا هم ځینې پیلوټان بیرته هیواد ته تللي دي؟ په دې اړه موږ دلته په خپل ګروپ کې هم ډېرې خبرې وکړلې، خو چا ونه پېژندل چې دا هلکان څوک وو او د کوم ځای نه راغلل. خصوصا د امریکا او جرمني، دوبۍ نه خو څوک نه دي لټ شوي، دا ټول همدلته میشت دي، خپل مسافرت شپې ورځې سبا کوي. دا نفر فکر کوم چې ازبکستان کې یا تاجکستان کې
دلته وو یا په خپله په افغانستان کې پټ وو. هغې نه وروسته فکر کوم دی راغلي دي. نو داسې ګنګوسې دي، خو فکر کوم دا د ازبکستان تاجکستان ورته راغلي دي. ښه، له پیلوټانو خبر لرئ څومره پیلوټان له هیواده وتلي او اوس چیرته دي؟ فکر کوم اکثریت پرسونل په امریکا کې دی، ځکه داسې ډېر کم محدود کسان دي چې په وطن کې به پاتې دي. نور ټول اکثریت هم دلته دي، ټول هوایي پرسونل دلته راغلی دي. یوازې امریکا یا نورو هیوادو ته هم تللي؟ نور هیوادو کې هم دي، مثال دوبۍ کې 300-400 نفر پاتې دي، 300-400 دلته مثال راغلي. نو نفر زیات وتلي دي، افغانستان کې نه دي پاتې، ډېر کم محدود کسان پاتې دي، ډېر 40-45 نفر به پاتې دي. دا مختلف دي، هم پیلوټان دي، هم انجینران دي، هم کرچیپان دي، هم سرتخنیکان دي. نو اکثریت هم دغه خلک دي. ښه، بې بهرنیو مرستو د افغانستان هوایي ځواک د دې جوګه دی چې بیرته همغه شان فعال شي لکه مخکې چې وو، ځکه بهرنیان هم ویلي دي چې د افغانستان هوایي ځواک د دوی له مرستې پرته بیرته نشي فعالېدی. هغه خو معلومه خبره ده. په جمهوریت کې ټول کومکونه چې وو د ایساف له طرف نه وو، د امریکې له طرف نه وو. اکثریت سلاح مهمات دوی راکول، تیل دوی راکول، اکثریت تیارې دوی راته اخیستې وې. 2 یا بال هلیکوپټر په یو ځل دوی راته واخیستل د کرزي په وخت کې. همداسې نورې تیارې بیستینو، ایم ډي، بلاک هاک، ټولې تیارې د دوی کومکونه وو. هغه اکثریت اوس په افغانستان کې نشته. ډېرې پخوانۍ تیارې دي زاړې چې هغې ریسورس خلاص ده او په ټپه ولاړې دي. نو هغه ریسورس غواړي، هغه مصارف غواړي. نو فکر نه کوم چې دومره زر په پښو ودرېږي. که چېرته بودیجه منظوره شي، کولی شي چې بیرته یې په پښو ودرېږي، هماغه زړې تیارې ترمیم کړي. پخوانی هم دی، اوسنی هم دی، په دې کې د امریکا تخنیک هم ده، د روس تخنیک هم ده. هغه شرطونه موږ ورته وړاندې کړي دي. که چېرته افغانستان هوایي ځواک ته خاصتا توجه وشي او بودیجه منظور شي، نو کولی شو چې پیلوټان هم ورځو، انجینران هم ورځو او دغه تیارې بیرته ترمیم هم کړو او د افغانستان د هر ځای نه ساتنه پرې وکړو. دا امکان لري 100%. چېرته بودیجه منظوره نه شي، نو افغانستان هوایي ځواک همداسې فلج پاتې وي.